زما د وزن په اړه اندېښنه مه کوئ. دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. مخکې له دې چې پر موضوع پیل وکړو، موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او د خوښې شرنګانۍ ورسره وشرنګوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. شهزاد نن د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل: زما د وزن په اړه اندېښنه مه کوئ. څنګه چې اوس یم 10 کاله پس به هم دغسې یم. هغه وایي قرنطین نه وړاندې مې 7 کیلو وزن کم کړی و، خو قرنطین کې بیرته 2 کیلو زیات شو. شهزاد وایي تر هغه وخته به لوبېږم چې تر څو لوبه کولی شم، او که لوبه مې نشوه کولی په خپله کرکټ ته مخه ښه وایم. د چا وینا ته به ضرورت هم نه وي. هغه له خلکو وغوښتل چې خپل وطن سره مینه وکړي او لکه د وروڼو پکې ژوند تیر کړي.